السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. محترم مؤمن ورونو خويندو، زموږ استاسي د امت مشران، سلف، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، د دوی تاریخ لوستل، د دوی ژوند مطالعه کول، د دوی عبادات مطالعه کول، د دوی د حلال تجارتونو، د حلال رزق د حاصلولو هنرونه ترتیب باندې ځان پوه کول کې د دنیا او د آخرت فایدې دي. صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، دا ټول زموږ اساسي مشران دي، دا د امت سلف دي. د دوی ژوند چې موږ وګورو، دوی ډېر په احتیاط کې په دنیا کې دا ژوند کړی دی. حلال او د حرامو ترمنځ یې تمیز کړی دی. د منځونو پابندو، کم چې فرایض دي د هغې پابندو، کم چې سنن دي د هغې پابندو، اجتماعي آداب پکې وو. ټول محامد ښه صفات چې مطالعه کوو په دې صحابه کرامو کې، هر صفت په ډېر کامل شکل په دوی کې موجود و. یوه خبره چې هغه په هغوی کې ډېره زیاته او موږ تاسو کې نه لیدل کېږي، د امت په دې مشرانو کې د الله تعالی نه د یېرې ژړا یې ډېره زیاته وه. دا د انسان ژړا چې ده او دا نرم زړه، دا غټ نعمت دی. دا خو د سورة بقرې نه معلومیږي چې قسوت د قلب دا په یهودو یو مرض و. یهودو باندې دا مرض پکې ډېر زیات و. مؤمن انسان باید د زړه نه نرم وي، باید د ژړا ورته زر ورشي. نبي علیه السلام وایي که لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. نبي علیه السلام وایي په هغه څه چې زه پوهېږم او تاسې پوهېدلی، تاسې به کمه خندا کړې وی، تاسې به ژړا ډېره کړې وی. دا حدیث چې نبي علیه السلام ملګرو مخونه پټ کړل، هغوی په ژړا شو. د ژړا صفت په صحابه کرامو کې ډېر زیات دی. زړور انسانان، د هغوی زړورتیا په جنګونو کې انسان مطالعه کولی شي، خو د الله نه ډېر اېرېدونکي انسانان. د شپې به داسې وو په جنګونو کې لکه زمریان، خو د ورځې به د شپې له طرفه څنګه د الله عبادت کوونکي او د ورځې به سنګر د جهاد کې ګر تاوېدله. د یو صحابي داسې مختصر څه د څو صحابه کرامو ژوند راخلو. یو د هغې نه دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. کله چې نبي علیه السلام مریض شو، مریضي سخته شوله، نو نبي علیه السلام ویل چې مروا ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته امر وکړي خلکو له جمع ورکړي. عایشې صدیقې ویل چې ان ابابکر رجل رقیق اذا قرأ غلبه البکاء قال مروا فلیصلی. هغه ورته وایي چې الله رسوله د هغې زړه ډېر نرم دی، هغه چې قرآن لولي بیا بس ژړا پرې غالبه شي او خلکو باندې به مونځ هم داسې ګډوډ شي. دې انسان ته ژړا ډېره ورځي. ژړا صفت پکې ډېر زیات و. ډېر نرم زړه والا انسان دی. د قرآن آیت اوري او ژړا، د قرآن آیت اوري او ژړا، د آخرت مسله یادېږي ژړا. ډېر نرم زړه. عبدالله بن عمر وایي رضی الله عنهما، کله چې دا آیت صورت نازل شو، صورت الزلزال، او د ژړا کوله اذا زلزلت الارض زلزالها. وایي دله چا ویل چې ما یبکیک یا ابابکر، ولې ژاړې؟ وایي ابکتني یا رسول الله هذه السوره. نبي علیه السلام نه پوښتنه کوي ولې ژاړې؟ وایي دې صورت وژړولم. تاسې ګورئ موږ تاسې بار به د قرآن ایتونه، سورتونه، واقعات، قصص هر څه اورو، لیکن تغییر او بدلون موږ تاسې کې نه لیدل کېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه صفات که سړی بیانوي نو ډېر وخت ورنه واخلي.
چې څومره د کمال صفتونه په دې انسان کې موجود دي. عبدالله بن عمر وایي د خپل پلار په رابطه خبرې کوي. وایي رأیت عمر بن الخطاب، وایي ما خپل پلار ولید عمر بن الخطاب رضی الله عنه، هغه مې ولید چې جاړي وهو یصلي حتی سمعت خنینه من وراء 3 صفوف. ما یې ژړا واورېدله او زه شاته دریم صفونو کې وم، دریم صف کې وم زه چې مرد ژړا واورېدله د عمر فاروق رضی الله عنه او مانځه کې ځان سره جاړي. دا د الله نه یېره ده د انسانانو کې ډېره زیاته وه. بله دا وایي چې یو ځل عمر رضی الله شام ته راغی، چې راغی او نو شام کې یو راهب یې ولیده، یو نصراني راهب دی. قدم عمر بن الخطاب الشام اتاه راهب شيخ كبير متقحل عليه سوداء فلما رآه عمر بكى. چې راغی او دغه ولیده یو نصراني راهب یې ولیده چې د ژړا اثار هر څه پکې شته دي، ظاهرا پکې بزرګي تقوا شته. عمر صاحب په ژړا شو او دا آیت یې ولوست وجوه یومئذ خاشعه عامله ناصبه. د بعضې خلکو مخونه به تر تازه وي، د بعضې خلکو مخونه به څنګه وي خاشعه ذلیله به وي، عمل هم کوي ځان هم ستړی کوي او نتیجه هم نه لري. ظاهرا دوی په خپل فکر کې وایي چې موږ ښه کار کوو، خو نه، دوی په غلطۍ کې په اشتباه کې اخته دي. دارنګه عبدالله بن شداد وی سمعت نشیج عمر وانا في آخر الصفوف يقرأ انما اشکو بثي وحزن الى الله. دا وی چې زه په اخر د صفونو کې وم چې د عمر صاحب ژړا ما واورېدله، مانځه کې ژړله. تاسې وګورئ د عمر صاحب زړورتیا وګورئ، د هغه ژوند وګورئ، لیکن د هغه ژړاګانې وګورئ، د هر څه پکې شته دي. ابو هريره رضی الله عنه وی حدیث نقل کوي چې نبی علیہ السلام وایي زه وده وم او چې ګورم په دې خوب کې جنت ته تللی یم او جنت کې یو بنګله ګورم، څنګه یو زنانه چې ده وایي هغه اودس کوي. وایي ما ویل دا قصر د چا دی؟ وایي ما ویل دا د عمر دی. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال عليك اغار يا رسول الله. وایي ستا غیرت رایت شو بېرته شاته رالمه. ورته وایي چې د الله رسوله زه به ستاسو نه په مخ کې غیرت کې مخکې ځم، دومره غونده زه ستاسې مقابل کې غیرت کوم. خدا د انسانانو یېره وه. عثمان رضی الله عنه دا به چې کله څوک وفات شو په قبر به ودرېده ډېر به ژړله. وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. تر دې چې ګیره به غونډه لمده شو دومره به یې وژړله. وایي هغه به چا ویل چې تذکر الجنه والنار، تذکر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا. دلته جاړي په خبر جاړي ول چې یو ځکه د اور تذکره مو شي هلته جړا دلته جړا ده. د ویل چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجا منه فما بعده ايسر منه وان لم ينجو منه فما بعده اشد منه. واذا قبر دا د اخرت د کورونه اول کور دی، که څوک دلته کامیاب شو ډېره ښه ده، او که نه وروسته خبرې چې دي هغه نور هم ګرانې دي. علي رضی الله عنه نبی علیہ السلام یو ځل روان دی سفر باندې، علي خپل کور کې پرېښوده. نو علي په ژړا شو، ورته وایي چې تخلفني مع الخوالف، ما کورونو کې زنانو سره پرېږدي. نبی علیہ السلام وایي ته په دې بنده راضي کېږي چې او ما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا النبوة. ګوره موسی علیہ السلام نه په امت کې به څوک پاتې کېده شاته هارون علیہ السلام، مګر یو خبره ده چې هلته پیغمبري و ته پیغمبر نه یي، ته خو اوچت انسان چې دې ځای کې ته پاتې کېږي اوچت. عبدالله بن عمر رضی الله عنه ته باره کې راځي وایي دې د آیت ولوسته الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. دا یې ولوسته چې آیا لا تر اوسه وخت نه دی راغلی د پاره دا کسانو چې ایمان راوړی دی چې یېره شي، چې په یېره شرونه د هغوی. دې آیت کې د فضیل ابن عیاض او د مالک ابن دینار او د عبدالله بن مبارک دې ټولو قصې پکې مشهورې چې هغوی توبې ایستلې دي.
چې کله به دوی دې ته راورسېدل. دارنګه د عبدالله بن عمر باره کې راځي وایي چې دا آیت یې ولوسه ویل للمصلین. بیا چې دې ته راغی یوم یقوم الناس لرب العالمین وی بکه حتی خر وامتنع من قراءة ما بعده وی په جړا شو راولېده تر دې چې وروسته یې نور قرات هم بیا ونه کړه. دومره یېره د الله تعالی نه کوله. دارنګه د ابن عمر باره کې دا راځي وایي دا آیت یې واورېد لو تسوى بهم الارض ولیکتمون الله حدیثا فبکى ابن عمر حتى لثق جبینه من دموعه وابتلت لحیته. وی ژړله عبدالله بن عمر وژړله تر دې چې اوښکې په دې ګریوان رالو ږیره چې وه د هغې لمده شوله. دومره ژړا د الله تعالی ده یېرې نه کول او دا ټوله په دې انسانانو کې وه دا وه. نن د خلکو زړونه دومره ډوب دي په دنیایي مسایلو کې او دومره مصروف دي دومره مشغول دي. کله کله خرې ګرېښي چې کله مړه شي چې مړه شي نو بیا ځان سره افسوسونه کوي چې دا ما څه وکړله. عبدالرحمن ابن عوف یو ځل روژه دی د ماښام د اذان په ټیم کې ورته خوراک راوړلی شو. هغه ځان د خوراک نه وساته ویل نه کوم. هغې ویل چې قتل مصعب بن عمیر وهو خیر مني. مصعب شهید شو مانه غوره او کفن فی بردة ان غطی رأسه بدت رجلاه وان غطی رجلاه بدأ رأسه. هغه زموږ نه غوره او په یو کفن کې ورته ورکړه چې کچله به د هغې سر ښکاره شو سر